पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी पुलिस जिंदाबाद, कभी पुलिस जिंदाबाद। په عیني توګه په خیبر پښتونخوا کې ولس ته د تحفظ ضمانت ورکوونکي پولیس اهلکار په صوبه کې د روانې ترهګرۍ له امله نن په خپله د عدم تحفظ کار شوي دي او د حکومت نه د ولس په ځای د ځان د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې پولیسو وینا ده چې په روان جنګ کې شرپسند په جدید وسله سنبال دي، په کومه چې هغوی ډېر په اسانۍ سره پولیس د لرې نه هدف کوي. بچیان مې یتیمان کېږي، ښځینه مې کونډې کېږي، پلاران بوډاګان داسې بې اثره کېږي. څه به کوو؟ خپل تحفظ دپاره نن دې ځای ته راغلی یو. د دوی سره عصري وسلې او نور جنگي سازو سامان نشته. د دې پولیسو وینا ده چې دوی د جدید وسلو د نشوالي سره سره د ترهګرۍ د مقابلې تربیت هم نه لري. اکوپمنټ ضرورت دی مونږ ته، د مونږ ته زر تر زره ترلاسه کړي. ولې د ملک سره د پاکستان کمزوری دی، څه دومره کمزوری دی. ما د هغې د دوه چونده بهترین اسلحه راکړي، د امریکې نه دې وغواړي را دې کړي، د روس نه دې وغواړي را دې کړي. ما تر اسلحې ضرورت دی، په دې کې سمه دویمه رایه نشته. ما تر نایټ ویژنو ضرورت دی چې بهترین کار کوي، چې د شپې پکې زه غل معلوموم. پولیس اهلکارو غوښتنه کړې ده چې د پولیس محکمې نه د سیاسي لاسوهنه ختمه شي او د دې ترڅنګ د دوی با اختیاره کړل شي چې د عام ولس سره سره د بااثره شخصیاتو تلاشي هم واخیستل شي. د کیمرمین محمد خالد سره خالد الرحمن، وحدت نیوز، پېښور.